علي وزير نړۍ او انسانیت به د ناکامورا خدمتونه یاد ساتي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزير د ډاکټر ناکامورا په مینه خواشني څرګنده کړې ده او وایي چې نړۍ او انسانیت به د هغه کړي خدمتونه یاد ساتي. علي وزير چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی غړی دی، د ډاکټر ناکامورا پر وژنه یې سخته خواشني څرګنده کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر باندې د ډاکټر ناکامورا ځینې انځورونه خپاره کړي دي او ورته یې لیکلي دي چې نړۍ او انسانیت به د ننګرهار د خلکو لپاره ستاسې کړي خدمتونه تل په یاد ساتي. ډاکټر ناکامورا چې له کلونو راهیسې په ننګرهار کې او د ننګرهار لپاره یې ستر خدمتونه ترسره کړي وو، هغه په دغه ولایت کې ډېرې شړې ځمکې آبادي کړي دي او ډېرو خلکو ژوند یې بدل کړ. د ډاکټر ناکامورا ورور هم مخکې په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی او نن سهار پر هغه باندې هم برید وشو چې وروسته یې په روغتون کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. ډاکټر ناکامورا چې اصلي د جاپان هیواد اوسیدونکی و، خو د خپل ژوند یې د ننګرهار خلکو خدمت ته وقف کړی و. د افغانستان حکومت ورته افتخاري تابعیت هم ورکړی و او همداراز افغان ولسمشر هغه ته یو مډال هم ورکړی و. د هغه پر وژنه باندې افغانان سخت ولړزېدل او په ټولنیزو رسنیو کې د هغه کړو خدمتونو په اړه خپل پوسټونه کوي او همداراز د هغه وژنه غندي او دا د افغانستان د دښمنانو کار ګڼي.